یوه مسله. خو معمولا دومره د خبره دا دولتونو دپاره متقي صاحب، د دولتونو دپاره اصول او معیار دا وي چې هغه یو چوکاټ لري، هلته یو اساسي قانون وي، هلته مثلا انتخابات وي، هلته داسې یو څه وي چې خدمتونه خلکو ته په نورمال ډول ورسیږي. فکر کوئ چې ستاسو په حکومت کې دا ټول شته؟ ته فکر کوي چې په ټوله دنیا په ټولو حکومتو کې انتخابات شته؟ په ځینو کې شته، په ځینو کې نشته. په هغه د زموږ حکومت په هغو ځینو کې راولسیا نشته. خو خبره دا ده چې کله چې موږ د مثلا د هغو حکومتونو خبره کوو چې انتخابات پکې نشته، هلته خو بیا یو نظم شته، یو چوکاټ شته، اساسي قانون خو شته. مهمه دا ده چې نظم تعریف وسی. که نظم دې ته وایي چې جنگ دې ختم سي، امنیت دې ټینګ سي، اقتصاد دې وده وکړي او ولس دې آرام سي او اشغال دې پای ته ورسیږي او سرحدات دې خوندي سي او ادارې دې فعال سي، هغه خو دلته شته. او که نظم یو بل شي ته وایي کې هغه بیا تاسو راته معرفي کوي څه شی ده. دا د هغه خبره تاسو ډیره کوي چې امنیت مو راوستی دی، جګړه مو پای ته رسولې ده. پوښتنه دا پیدا کېږي چې کله چې تاسو کابل ته راننوتئ، په همغه ورځو کې دا خبره عملي شوله چې جګړه پای ته ورسېده، امنیت راغی، نو خو د هغه نه وروسته خو بیا څه د پاسه یو نیم کال تیر شو. تاسو اوس هم همغه لاسته راوړنې یادوئ، له هغه نه پرته نور هم خلک خدمتونه غواړي، د حکومت لخوا کارونه غواړي، او دا هغه څه دي چې تاسو پکې کمزوري نه یاست؟ ګوره، افغانستان ته باید هغه د نړۍ د پرمختللو هیوادو په سترګه ونه کتل چې افغانستان د درېیمې نړۍ هیواد ده. افغانستان 40 کاله جنګ ځپلی هیواد ده. هغه خدمتونه چې دلته اړین دي هغو باندې کار شروع ده. دلته نه په مخابراتي سیستم کې مشکل راغلی، نه د ترانسپورت په سیستم کې مشکل راغلی، حتی د صحت په برخه کې نوي په سلهاو کلینیکونه جوړ شوي دي، نه په هغه کې څه مشکل راغلی ده. د معارف په برخه کې یوازې په روسه کال موږ 40,000 نوي بستونه ورکړو چې د معارف لمن نور وغوړېږي. پخوا په 15% خاوره کې د معارف خدماتو، اوس هغه د 100% خاوره کې رسیږي. همداسې که بله برخه راواخلو، بله برخه زه نه پوهېږم چې دا مشکل په کوم ځای کې ده. آیا د موږ په تجارت کې کوم مشکل راغلی ده، د موږ په نظم کې کوم مشکل راغلی ده؟ نو مشکل خو الحمدلله نشته.